د نظم عنوان دی مور. که ته مې خو دې خو کور کې ډېر او تر ملګرو ډنګ بنګ راپاڅېدم د خوب نه چې سحر ملګرو ډېر په نازړه لیکلی شوی یو سلام راغلی و راته د مشر ورور شمېرې نه یو پیغام راغلی و. ای ته خبر یې و که نه د زړه ټکوره زما بېګا د شپې 11 بجې وروره زما مور پات شوې ده خو وکه حوصله جانانه د مور په حق کې خدای ته وکئ و سجده جانان. مور پات شوې ده خو وکه حوصله جانانه د مور په حق کې خدای ته وکئ و سجده جانانه. په ډېرو خلکو کې میوه په کټ کې مړه ولیده مورې چې ستا مې سترګې پټې جنازه ولیده. د خویندو منځ کې در نږدې شوم غلې غلې مورې زړه مې ټینګ نه شو تر اسمانه مې کړې چغې مورې لکه چې ستا په سترګو هر چا ته ښاغلی ومه څنګه چې د پلار په مرګ کې غېږه کې نیولې ومه مورې سینې ته داسې هېڅ چا رانږدې نه کړمه ستا په شان هېڅ چا مورې پټ پلو پټې نه کړمه. مورې سینې ته داسې هېڅ چا رانږدې نه کړمه ستا په شان هېڅ چا مورې پټ پلو پټې نه کړمه. یو زه احساس وم بل د غم ډېر زورور و مورې زړه مې په تا پسې سوری پرهر و مورې یوه خاموشي شوه مورې بیا د جنازه ودرېده په زړه مې ستا د بېلتانه د اور لمبه ودرېده بې ساه ولاړو قسم دی د کعبې په طرف ای بیا خلکو واخیستې روان شوې مقبرې په طرف. یو څو کسانو ته له حده کوزولې مورې ستا په نازک بدن یې خاورې اچولې مورې. یو څو کسانو ته له حده کوزولې مورې ستا په نازک بدن یې خاورې اچولې مورې ستا د قربان په تمه تا ته کېناستمه یو څو ساعتونه دې د قبر خوا ته کېناستمه څه غریب نیولې دې د قبر خوا نه کور ته راغلم د خپلو خویندو ژړاګانو هغه شور ته راغلم ستا ششمهل ستا نه بغیر کنډرو مورې ستا د یان تا پسې تمامه ورځ اوترو مورې ستا د یان تا پسې تمامه ورځ اوترو مورې.